زه خپله مې په دې کې چورت بندي او ځینو استادانو سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. د موږ ادبیات هم داسې شوي دي، یا که پښتو ادبیات دي که دري ادبیات دي، لکه د فلسفې غوندې. فلسفه یو وخت په توره دوره کې په اروپا کې د کلیسا ترڅنګ ودرېده، په علم یې وارونه وکړه. هلته یې د دې په ځای چې د دیني فرهنګ او د علم ترمنځ یو څه جوړجاړی راشي او یو ښه پرمختګ رامنځته شي او یوه درېیمه داسې لار پیدا شي چې د ټولنې مشکلات حل کړي. ډېره سوی استفاده دې نه وشوه چې کلیسا د فلسفې نه په استفاده هغوی هغه د فلسفې د تعبیراتو د قوت نه په استفاده په علم ولګېده او هغسې یو جنجال پاتې شو چې تر ابده به د انسانیت لپاره پیغوري. اوس فلسفه دا نو د دین په ضد ولاړه ده، د ټولنې د ارزښتونو په ضد ولاړه ده، د ټولنې د متنفذینو په ضد باندې ولاړه ده. او دا د فلسفې خپل خاصیت نه دی، بلکې فلسفه توظیف کیږي دغسې. دا ما چې لومړی په مقدمه کې خبره وکړه، ستونزه اوس دا ده چې علوم توجیه کیږي. دا ډېر غلط کار دی، د علومو خپل تاثیر نشته. فلسفه یو ډېر ښه علم کېدلی شي، د فکر د سوترګۍ دپاره ترېنه ډېره ښه استفاده کېدلی شي او د بې پرې څېړنې حقایقو ته د رسېدو ډېره ښه لار کېدلی شي. فلسفې نه سړی استفاده وکړي او د مسایلو عمق ته سړی ورکوز شي او ځان ته حقایق څرګند کړي. خو ستونزه دا ده چې دغه علوم او دغه مهارتونه دغه ډول ته استفاده کېږي. زما خپله ویره دا ده، اوس په ځینو سړی ګوري په ځینو اړخونو کې د ادب نه هم دغه استفاده کېږي. د یوې ژبې ادب د هغې د ژبې د خلکو د هویت څرګندونکی وي، د هغې ژبې د خلکو د هویت ثابتونکی وي، د هغې ژبې د ادب منابع باید د هغې ژبې د خلکو د منځ نه راووځي، محتوا یې باید د هغې د ژبې د خلکو د منځ نه راوځي چې دا خلک څه ډول فکر کوي، دا خلک څه ډول ته بیان لري، دوی ژوند او ژواک څه ډول ته دی، دوی د ژوند دغه یا د دوی سره هغه جمالیاتي حس څه ډول ته دی، دوی د کون په اړه، د کائناتو په اړه، د انسان په اړه، د الله تعالی په اړه، د انساني ارزښتونو په اړه څه تعامل لري، څه فهم لري، په کومه کچه دغه ارزښتونه تلي. نو سړی به ویلی شي چې دغه ادب د فلانۍ ژبې ادب دی، ځکه د همغې ژبې د خلکو فرهنګ پکې منعکس دی. ستونزه دا ده چې او دا په ټوله نړۍ کې یوازې د موږ په پښتو ادب کې نه ده، په دغه مسئلې پسې لټېدم، دا په عربۍ کې تر موږ ډېره ده. ټول هغه مغلوب ملتونه چې نن سبا د کفري نړۍ یا د هغې غالبې نړۍ د غالب ثقافت لاندې دي. دغه ځکه د هغوی موضوعات د موږ او تاسې ادبیات ته راننوتي دي. طبیعي خبره ده چې هغه موضوعات د موږ او تاسې فرهنګ ځپي هم، موږ او تاسې فرهنګ د سوال لاندې هم راولي. همدا وجه یي چې یو څوک چې د فلسفې سره تړاو لري هغه د خپلې ټولنې سره لاس وګرېوان. یو سړی چې څومره ډېر د ادب د هغې موضوعاتو سره تړاو لري چې هغه موضوعات موږ ته د بهر نه راغلي دي، هغه د خپلې ټولنې سره لاس وګرېوان. ادا نشي کولی چې د خپلې ټولنې هغه فرهنګ په خپل ادب کې منعکس کړي، ځکه د ده روان داسې برابر شوي وي چې دا باید هغه، ځکه هغه ورته علم ښکاري، هغه ورته ډېر لوړوالی ښکاري او هغه زه د دې هغه تعلم د لارو نه دغه مسایل ترلاسه کړي. نو څنګه کولی شو چې د موږ او تاسې په ادب کې که مثلا دغه شی وي او د ما د تشویش په ځای وي، یو فکر وشي، ډېره به ښه وي.